بیا یې ورته وویل چې که ستا چیرې سودا وي باور دې نه راځي. نو دې ول زما اکا ده ورقه بن نوفیل، هغه له دې بت پرستۍ څخه بیزاره سوی و، عیسایي دین ته اوښتی و، انجیل یې مطالعه کړی و، یعنې د وخت عالم سړی. نو دې ول زه به دې اکا ته بوځم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره روانه سوه. نبی علیه الصلاة وسلام یې وروستی. اکا ته وویل چې اکا دغه زما خاوند ده، ستا د وراره په مرتبه کې ده، دې ته یو کیفیت ورپېښ سوی ده، دی به تا ته ووایي، ته به معلومات ورکړې. هغه ورته ووایه. نبی علیه الصلاة وسلام دا کیسه ورته وکړه چې داسې حالت راته پېښ شو. ورقه بن نوفیل ورته وویل چې دا هغه ملک درته راغلی ده چې موسی علیه السلام ته وحی راوړي، دا خو جبرایل علیه السلام درته راغلی، ته د دې امت دپاره اعلی پیغمبر انتخاب کړی. دلته د نبی علیه الصلاة وسلام هم یقین شو. او بیا هغه څه نورې خبرې هم ورته وکړې چې کاشکې زه ځوان وای، دونه سپین ږیری نه وای، زه اوس ډېر سپین ږیری یم، په سترګو ړوند یم، او که هغه وخت ته زه ژوندی پاته سوم چې دغه کلي والا تا له کلي باسي، نو زه به ستا قوي نصرت وکړم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته دا ډېر عجبه خبر ښکاره سوه. او مخرجیهم، دوی به مې له کلي باسي، ما دا دونه پریشانۍ یوړې، د دوی د هدایت وسیله لاسته راله، اوس به مې دوی له کلي باسي. ورقه ورته وویل چې له کلي به دې باسي، ځکه دغه پیغام چې الله نن تا ته حواله کوي، دا هیچ چا ته دا پیغام نه ده حواله سوی مګر قوم یې عداوت کړی، دښمني ورسره پیدا سوې ده، تا سره به هم پیدا کېږي. له دغه تاریخه 14 کاله وروسته پیغمبر علیه الصلاة وسلام مجبور سو د مکې څخه ولاړی مدینې منورې ته، هجرت یې وکړ، ګزاره نه کېده دلته. دا د نبی علیه الصلاة وسلام د نبوت ابتدا وه، او دغه د نبی علیه الصلاة وسلام 100% کې یقین و چې ورقه بن نوفیل معلومات ورکوي، نو د ده پر مسله یقین شو. بیا هم له هغه وروسته دا خو ډېر لوی مسؤلیت ده چې نبی علیه السلام ته وسپارل سوی. الله جل جلاله دی په دعوت نه د امر کړی. څه وخت تېر سوی، څوک وایي 14 میاشتې وي، څوک وایي 3 کاله وو، الله په علم کې به یي. نبی علیه الصلاة وسلام وایي په دا وخت کې به زه داسې وم، وایي چې زه به یوازې سوم، دا مکه مکرمه خو دی شیلي و، تنګي و، دا ډېر دی، په یو شیله کې به یوازې روان وم، وایي ډبرو به نارې پسې راولي، السلام علیک یا رسول الله، درختو به نارې پسې راولي، السلام علیک یا رسول الله، ماسې به شاته وکتو شی به نه و. ډېر وروسته مدینه منوره کې نبی علیه الصلاة وسلام یو وخت وویل چې زه اوس هم په مکه کې هغه ډبرې پېژنم چې په ما پسې له شا نارې وهي. ځکه وروسته حالات نور هم بدلېږي، نو الله جل جلاله په دغه نااشنا ناولد شیانو الله جل جلاله دی له دې ناولد شیانو سره شناخته کاوه چې بیا به اسمان ګوري، مځکه به جنت به ګوري، دوزخ به ګوري، ملایکه به ویني، د الله د عظمت لوی لوی اثار به ویني. نو چې له داسې نااشنا شیانو سره عادت نه وي، دا کار نشي کېدلی.